غزني کې دوه مېرمنې د کورني تاوتریخوالي څخه وژغورل شوې. د غزني ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو ریاست اړوند د اجرستان ولسوالۍ محتسبینو دوه هغه ښځې چې د خپلې کورنۍ له لوري د رواني او فزیکي تاوتریخوالي قرباني وې ژغورلي دي او خپلو اساسي حقونو ته یې لاسرسی موندلی دی. د غزني ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو رئیس مولوي محمد عالم ناصح وایي چې د یاد ولایت اړوند د اجرستان ولسوالۍ محتسبینو دوه ښځې چې د کورني تاوتریخوالي قرباني وي او خپل اساسي حقوقو ته لاسرسی نه درلود ژغورل شوي دي. د هغه په وینا هیڅ چاته به اجازه ورنکړي ترڅو په ورته کړنو لاس پورې کړي او که چیرته څوک شکایت لري هغه کولی شي په آزاده توګه خپل شکایت ثبت کړي. اجرستان ولسوالۍ کې دوې دانې ښځې زنانې چې ډېر ظلم او زیاتی ورسره کېده، د یوې څه د خاوند د خانه او د بلې څه د خپل خسر د خانه د دوی په هوای وشو، د دغه ظلم مخنیوی وشو. ټولو خلکو باندې غږ کوو که چېرې دغسې موارد پیښیږي د موږ سره د اړیکه نیسي، موږ به انشاءالله دغو موضوع کې ورسره همکاري کوو. ورته مهال یو تن دیني عالم مولوي محمد ثواب باوري د ورته کړنو مخنیوی ستایي او وایي چې اسلام مبارک دین تل مسلمانان هڅولي ترڅو له کورنۍ سره په ځانګړې توګه مېرمنو سره لغور او نرم چلند څخه کار واخلي او شرعي حقونو ورکړې ته یې ژمن پاتې شي. کله چې یو مظلومه ساسره چا کره ودیږي په هغه باندې ظلم کیږي نو دغه ظالم نه الله جل جلاله انتقام اخلي. ولله الحمد د محتسبینو د علماء کرامو اته په تلاش چې الله جل جلاله غزني ولایت کې د مظلومه د ظالم له منګولو نه وژغورل شو. د یادونې وړ ده چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت محتسبینو له دې وړاندې هم د ورته لسګونه پیښو مخنیوی کړی دی چې په پایله کې د کورني تاوتریخوالي په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی.